بلوڅانو پر پاکستانی پوځیانو زبردست برید کړی دی. دا چې په دې برید کې څومره پاکستانی پوځیان وژل شوي دي، دا برید چیرته شوی دی، دلته یې له موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. ځایي سرچینې وایي د بلوچستان په سیوۍ سیمه کې د پاکستان د پوځیانو پر موټر د شوې چاودنې له کبله 9 پاکستانی سرتیري وژل شوي او 2 نورې مرګونې ټپیان دي. د سرچینې په حواله یاد پوځیان په ګزمه وتلي وو چې د سیوۍ سیمې اړوند د سانګان سیمه کې پرې د سړک غاړې مین چاودنه کړې. ټپیان د درملنې په موخه د کوټې روغتون ته لیږدول شوي دي. د یادې پیښې مسؤلیت بلوڅ بیلتون پالې ډلې پر غاړه اخیستی. له بلوچستان څخه ډیر کله د پاکستانی پوځیانو د ځینو ظلمونو راپورونه هم خپریږي چې د یاد پوځ پر وړاندې د بلوچستان د اوسیدونکو کرکه راپاروي. دا لومړی ځل نه دی چې پر پاکستانی پوځیانو پر بلوچستان کې داسې چاودنې کیږي. په ډیری ځلونو سره داسې چاودنې پر پاکستانی پوځ شوي دي چې په سلګونو پاکستانی پوځیان پکې وژل شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.